ترانسپورټ وزارت د یوې نوې طرحې له مخې په کابل ښار کې د ټولو هغو موټرو غیر معیاري او اضافي څوکۍ راټولوي چې د دغه ښار په بېلابېلو مسیرونو کې فعالیت کوي. دغه اقدام د ښاریانو له تاوده هرکلي سره مخ شوی او دوی غواړي چې یاده چاره دې په ټول هیواد کې پلي شي. دا خو ډېر ښه اقدام دی. ټول خلک په دې باندې خوشحاله دي د دولت نه چې دولت ډېر ښه اقدام کړی په دومره وختو کې. دغه مرسیډیزو نه خلک وقت په تنګ وو، خلک په نیمه لاره کې پرېښودل. اوس امارت اسلامي چې راغلی دی چوکۍ هم لرې شوې، نو انشاءالله دغه کارونه خلک ډېر خوشحاله دي او خلک ستاینه کوي د کار. والا دا ډېر ښه نیک کار کړی دی چې مخکې د دغه ساتل او کوزېدل هم یوه غټه ستونزه وه او چوکۍ یې مخامخ سیاسر او نرانو ښځو ته مخامخ مشکل زیات و. دا یو نیک صالح کار یې کړی، خو اما چې په دغه افغانستان کې دغه قانون شي. که څه هم له دې اقدام څخه ښاریان هرکلی کوي، خو موټر چلوونکي بیا اندېښمن دي او وایي یادې چارې پر کار منفي اغېز کړی دی. د دوی په خبره د کمې سپرلۍ په کینولو سره د تیلو پیسې هم نشي پوره کولی، او بل دا چې په لارو کې د لاسي کراچیو ډیروالی او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې د دوی تګ او راتګ یې سخت کړی او وخت یې ضایع کیږي. مخکې تقریبا 4 چوکۍ وي، مونږ 18 نفره کېنول، اوس 3 چوکۍ دي، مونږ 14 نفره کېنول. کاروبار باندې داسې تاثیر شوی دی چې اوس مثلا مخکې 2000 روپۍ پاتې کېدي، اوس 800 روپۍ پاتې کېږي. کار ډېر خراب شوی. 15 نفره موږ ته کم کړی دی. یوه دلته چاپر سیټ و هغه کم کوي، مخ سیټ کوي 1 نفر یې کوي، مخکې به 2 نفره کېناسته. 2 خانه هم پره وي، 2 خانه هم پره وي، دواړه خواونه موږ ته پره سره کوي. راباندې ډېره وي، په یوه خواته کړاچۍ ولاړې وي، د بله خواته کړاچۍ ولاړې، 1 ساعت 1.5 ساعت موږ په راباندۍ کې ودارو. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي وایي دغه بهیر د دغه وزارت د ښاري ترانسپورټ ریاست لخوا پیل شوی او ټاکل شوی چې د کابل ښار په ټولو مسیرونو کې به پلی شي. نوموړی دغه راز زیاتوي د دغه کار موخه له قانونه د موټر چلوونکو د سرغړونې مخنیوی او ښاریانو ته د اسانتیاوو رامنځته کول بولي، او زیاتوي په پام کې ده چې دغه بهیر کابل ته له ولایتونو پر غځېدلو لارو هم پلی شي. دغه اقدام نه هدف د مسافرینو هوسا ډول سفر او د ترانسپورټي موټرو په معیار برابرول دي. دغه چاره اوس فعلا د کابل ښار په مختلفو واټونو کې ترسره کیږي. موږ د کابل ښار کې 15 سټیشنونه لرو چې د دې سټیشنونو څخه شاوخوا 150 مسیرونه دي. نو په دې ټولو سټیشنونو مسیرونو کې به دا چاره ترسره کیږي. هغه ستونزه چې بعضې کچېرې ډریورانو وایي چې موږ ته پیسې نه پاتې کیږي، نو هغه نظر کې نیول شوي دي، د دوی معیار مطابق کرایه ټاکل شوی. کابل ښاریان د ښاري بسونو کمښت او ترافیکي ګڼه ګوڼه لا هم هغه ستونزې بولي چې ښاریان له تیرو څو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي. عبیدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.